बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी दा पदी के टॉपिक दे फेजेस ऑफ ग्रोथ दा टॉपिक چې دا موږ د بیکټیریا باره کې کوو ग्रोथ موږ ویلیو چې د ग्रोथ مطلب دا دی چې بیکټیریا په نمبر کې سیوا کیږي یا موږ دا سیوا چې د بیکټیریا چې کم پاپولیشن دی یا د هغه کم کالونیز چې دی هغه سیوا کیږي چې کله دوی خپل کالونیز سیوا کیږي نو سس سټیجز پکې داسې راځي چې باقي دا ډیر زیات چې دی سیوا کیږي او سس سټیجز پکې داسې راځي چې دا ډیث ریټ ته چې دی نو چې کله تاسو د دې گروث وایي چې بیکټیریا زموږ سره په نمبر کې سیوا کیږي نه دا هغه زموږ سره فیزز دي یا موږ دا وایو چې دا زموږ سره سټیجز دي هغه څلور دي خو چې کله تاسو دا سټیجز وایي د دې سره دا ډایګرام چې دی دا ګراف چې دا مخامخ یاد ساتئ نو په دې کې اولنی فیز زموږ سره دی لیک فیز لیک چې دی دا موږ وایو وقفې ته یا موږ دې لیک فیز ته موږ وایو پریپریټري فیز اډاپټ ټو نیو انوایرنمنت دې خبره مطلب دا دی چې کله بیکټیریا خپل گروث سیوا کوي نو دا بیکټیریا چې دی دا به د نوي انوایرنمنت سره چې دی خپل ځان عادت کوي لکه په دې ګراف کې تاسو څه کوي دا زموږ سره بیکټیریا د مالیکول ټایم چې د ټایم سره د څلور پیزونو په دوران کې سر چینجز چې دی راځي نو آنلاین پیز د زموږ سره لیک پیز دی لکه زموږ سره بیکټیریا چې دی هغه د خپل ماحول سره ځان عادت کوي گروث په زموږ سره شروع کوي نه هغه د موږ پریپریټري پیز چې دی هغه د وایو دا به د پوری په ماحول کې چې د لپاره فیوریبل کنډیشن شته او کنه کپرس کړه سره فیوریبل کنډیشن نه نو د به وخت زیات آلی نو چې کله د وخت والی فیوریبل کنډیشن ته د صبر وکي او د چې د بیسچل کې چې خپل گروث چې دی هغه شروع کی چې کله خپل گروث شروع کو نو بده کې زموږ سره به مې پیز راځي چې هغه ته موږ لاګ پیز وایو د لاګ پیز نه علاوه د لاګریتمیک پیز وایي یا د ایکسپوننشل پیز وایي دلته کې د لیک نه بعد چې زموږ سره لاګ پیز شروع کی میت سوال چې دی په دې پوي چې لاګریتمیک یا ایکسپوننشل پیز دا دی چې زموږ سره بیکټیریا په نمبر کې ډیر زیات سیوا شي دوی دا په دې ولې کې زموږ سره فیوریبل کنډیشن نه خپل ځان سیوا کوي خپل ځان دونه سیوا کوي چې زموږ سره په میلیونز کې په ټریلیونز کې په ارباو کې خپل کالونیز چې دی هغه دونه سیوا کوي اوسې چې پکې چې بیکټیریا انکریز ان نمبر زموږ سره په نمبر کې ډیر زیات ډیر فاست د سیوا کوي چې دا د ریزिस्टنس چې دی بیا نشو کوي وس پرس کده بیکټیریا زموږ سره ځان په نمبر کې سیوا کوي او دا یو هوست کې ځان سیوا کوي پرس هغه زموږ سره لیوینګ ارګانیزم دی او دا لیوینګ ارګانیزم کې دوی یو بیماری خوري پرس کده پیتوجینیک نو چې به سیمپټم اپیرز ایٹ دس سټیج بیکټیریا ډیر زیات سیوا شو دا پیتوجینیک بیماری خوري نو زموږ سره وسیل کې دا هغه سیمپټمز چې راغلي ورخاره کیږي چې کله گروث ډیر زیات شي نو سیمپټم راخاره وي دا مطلب دا دی چې دا زموږ سره لاګ پیز دی بیا زموږ سره درېمې پیز دی هغه ته موږ سټیشنری پیز چې بیکټیریا کله گروث کوي دا لږ مخکې لاړ شي خپل گروث سیوا کوي بیا به چې پیز راشي دا گروث چې دی هغه لږ ساعت لپاره ودرېږي نو هغه پیز ته موږ وایو سټیشنری پیز په دې کې چې شارټیج اف فود هیز گروث سلوز ډاون او ریپروډکشن ریټ از ایکوال ټو ډیث ریټ د دې مطلب دا دی چې کله ریپروډکشن ډیر شو زموږ سره بیکټیریا ډیر زیات سیوا شو نو سبق په داسې راشي چې دوی د فود شارټیج راشي چې کله د فود شارټیج راشي خوراک په کم شي د دوی سروایول چې دی نه بیا زموږ سره چې ډیر زیات ګران شي نو په دې کې زموږ سره دا چې کوشي چې ریپروډکشن ریټ په برابر شي د ډیث ریټ ایکویلیبرم سټیټ ته بدل شي چې څونه بیکټیریا پیدا کیږي دوره به زموږ سره مړ کیږي نو په دې کې به داسې کوشي چې په دې کې چې دی د دوی د گروث چې دا به بیلنس شي کمواله به راځي سره پیدا کیږي هم خو دې سټیج مراشي چې زموږ سره پیداوار چې دی هغه زموږ سره کم شي او ډیث ریټ چې دی به سیوا شي نو هغه ته موږ وایو سلورم پیز دی ډیکلاین ریټ یا زموږ سره ډیث ریټ څه کوئی بدیږي لیکن زموږ سره لاګ دی لاګ زموږ سره خبره خطر لې زموږ سره پیداوار زیات دی بیکټیریا بیا زموږ سره سټیشنری پیز دی نو دا په خپل ځای ولاړ دی بیا زموږ سره ډیث پیز دی نو دا زموږ سره چې کمیږي چې به شارټیج اف فود په دې کې خوراک چې د بالکل کم شي ټاکسین انکریز د دوی لپاره ټاکسین چې د سیوا شي زهرجن مواد په ماحول کې د سیوا شي هغه تاسو پړې شي د دوايانو په شکل کې فرض کړئ چې سیوا کې دوايانو وګورو دا د دوی لپاره ټاکسین زهرجن دي نو چې ډیث ریټ از ګریټر زموږ سره په دې کې دا چې بیکټیریا ونه پیدا کیږي او ډیث ریټ چې دی د دوی مړه کېدا چې دی هغه ډېر زیات سیوا شي او اخر کې به دا چې وشي چې دی ول ډیساپیر دوی به دغه ماحول چې دی بالکل غیب شي گروث بیکټیریا چې په کې سلور سټیجز دي لیک فیز او دغه وقفالي ځان عادت کې ماحول سره لاګ فیز نمبر چې دی د سیوا شي سټیشنری فیز د دوی چې کوم ریپروډکشن ریټ یې ودرېږي او ډیکلاین ریټ یا ډیث ریټ دا دی چې د دوی چې کم پیداوار دی هغه بالکل ختم شي او بیکټیریا چې دی هغه بالکل چې غیب شي نو دا کلاس 11 بایولوژي وا پیسز اف گروث بیکټیریا سرکولیشن کې راځي لاګویشن جوس په شکل راځي ان شاء الله به تاسو په سیمه کې ورته دیو